بسم الله الرحمن الرحیم. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشرتابه پلاوی او د کمیسیون کارکونکي د خپلواکۍ د اخیستلو د 101مې کلیزې په ویاړ د افغانستان پتمن ولس ته د زړه له تله مبارکي وایي او د لوی څښتن تعالی څخه په هیواد کې دایمي سولې، امن او ټیکاو او خلکو ته د هوسا او بسیا ژوند هیله کوي. 101 سال پیش در چنین روزی افغانستان با گرفتن استقلال از حکومت وقت بریتانیا رسما به عنوان یک کشور مستقل در جهان شناخته شد. استقلال کشور یک رویداد ارزشمندی است که برای همه فرزندان این خاک روز تبلور اتحاد و همبستگی، روزی به ثمر نشستن نهال اراده، ایستادگی و ایثار، نماد غرور و افتخار ملت عزیز و رنج کشیده ماست. یک بار دیگر سال روز استرداد استقلال کشور را به ملت عزتمند افغانستان تبریک گفته و از خداوند لایزال برای دولت و ملت عزیز افغانستان صلح و ثبات و بر روح شهدای عزیز این خاک شادی و آرامش ابدی استدعا می نمایم. مستقل لیگ، کونی مبارک، ولسن.